اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو مونږ نه د یو قوم او نه د یو مذهب خلاف یو، نه تاسو نه ووټ غواړو او نه د پارلیمان سیاست کوو او نه د پاکستان فوج یا بلې کومې ادارې ته کنځل کوو. مونږ نه خو غداران یو او نه د نړیوال قانون نه بهر څه خبره کوو. مونږ صرف او صرف خپل حق غواړو او ورونو ځان لپاره نه بلکې مونږ تاسو ټولو پښتنو دپاره یو آزاد پښتونستان غواړو. مونږ د پنجاب په محکومه خاوره د پښتون د اولني اختیار وطن آزاد پښتونستان غواړو. آزاد پښتونستان کوم چې به د نړۍ د ټولو پښتنو کور وي، چېرته چې به د نړۍ ټول پښتانه بې د ویزې تګ راتګ کولی شي، چېرته چې به د پښتون اختیار وي او د نورو قومونو خلک او ژبې به همسایه او میلمانه وي. پښتو به د ریاست ژبه وي. کمیس، پرتوګ، پټکې، پړونې دا به د ریاست جامه او فخر وي. په وسایلو کې به د هر پښتون برخه وي او پښتنو آزاد پښتونستان کې به ماشوم، ځوان، بوډا او مور دا د ریاست بسر وي. پرمختګ به د ساینس او ټکنالوژۍ په علمونو کې لټول کېږي، نه چې د هغیانو په ژبه، جامه او دود دستور کې. آزاد پښتونستان کې به انشاءالله تعالی هر مذهب د قدر وړ وي، نه خو به یو مذهب د چا خلاف استعمالیږي او نه به د یو مذهب خلاف بد رد برداشت کېږي. نو پښتنو راځئ چې په خپله خاوره، په خپله پښتنه خاوره د آزاد پښتونستان دپاره متحد شو. قدرمنو، آزاد پښتونستان ستاسو د بېلې پېژندګلو دپاره ضروري دی، ستاسو د ژوند دپاره ضروري دی، ستاسو د تاریخ د بقا دپاره ضروري دی، ستاسو د هسکې غړی ژوند دپاره لازم دی. نو پښتنو راځئ چې دا ګاهی، جرګي او پاڅون لا خپله کړو او دغه پاڅون، دغه انقلاب د پښتونستان منزل ته ورسوو. آزاد پښتونستان زنده باد، ډاکټر خان تحریک زنده باد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګري د پښتونستان غږ خبرو کا پښتنو ورونو، نن خو به زمونږ په تاسو باندې د پښتونستان دا غږ عجیبه لګي، خو دا حقیقت دی چې نن په پښتنه خاوره د پنجاب په محکومیت کې د پښتون قوم ژبه، جامه، دود، دستور په خطره کې دي، د پښتون قوم تاریخ په خطره کې دی، د پښتون قوم کورنۍ معاشرتي نظام په خطره کې دی. پښتنو ویښ شئ، راپاڅئ، که نه وي نو د هسکې غړۍ تاریخ به اوبه یوسي. پښتنو تاسو به په خپله خاوره باندې لکه د غلامانو په رنګې ژوند تېروئ. لکه څنګه وګورئ نن په پښتنه خاوره باندې ستاسو پښتانه ځوانان جمعداران شو او د نورو قومونو، نورو مذهبونو جمعداران چې جمعداران وو هغه نن سوپروایزران شو. پښتنو راپاڅئ او راویښ شئ او موږ سره د آزاد پښتونستان غږ پورته کړئ. موږ سره یو اواز شئ چې آزاد پښتونستان، آزاد پښتونستان، آزاد پښتونستان. مننه ورونو.